پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تباہی د هر هغه سړي د پاره چې مخامخ په خلکو باندې د عیب لګولو او پشیشا د بد ویلو عادت جوړ شوی دی چې هغه مال جمع کړو او پشمار شماري کې خودو. هغه دا خیال کوي چې دا مال به همیشه داغه سره وي. هرگز داسې نه ده. هغه به په ریز مریز کوونکی ځای کې غورځولې کیږي او تا ته څه پته ده چې سده هغه ریز مریز کوونکی ځای د الله ور چې زړونو ته برسي هغه په هغه باندې د پاس نه بند کړي شي او په داسې حالت کې چې هغه به په دنګو دنګستانو کې راګیر وي.